لیکن زمارونو دا قیامت برازی پا کمو خلقو دا با پا اغی خلقو قیامت رازی چی دا اغی پا جب و دا اللہ نمنی پا کافرو برازی لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض الله الله الا با قیامت رازی چی پا مخدز مکہ دا خدای نوم ختم شی او نبی علیہ السلام فرمائی دا اغی نمخ کی برے بربنطوب شروع شی فسق و فجور بشروع شی دا سے بربنطوب بشروع شي چې خلق به یو بل سره داسې عملونه کوي لکه د ځنګل دا درندگان او حیوانات چې څنګه یو بل سره کوي هیڅ پروا به نه لري د لارو په غاړو به خلق یو بل سره بدعملۍ کوي په سړکونو به خلق یو بل سره بدعملۍ کوي په پارکونو کې به خلق یو بل سره بدعملۍ کوي او هیڅوک به پروا پسو یو بل نه لري چې دا ولې دا به یو عام رواجي په دغه زمانه کې او حضور پاک فرمایي وی دو کسا با دا سڑک پا غالا لگئی او دا گناہ بکی نو دا یو با دی بل تا وی یہ راز لار دا او دا خلقو تا لار بندیگی او پوٹے با دا لاری نلگ غالی تشو نو دی با لگ دا لاری نبا غالی تشی وی دا خلق چی دا خلقو نلگ او شرمیدل او غالی تشو وی دا با پا اغا زمانہ کی دا سی وی لکا پا دی زمانہ کی ابوبکر و عمر چی سنگ دی دا با پا کی غزبرگان دا زمانی دا غمنیکان بای رونو گوری یو خبر دتا کوم زمانہ گوری د فسق و فجور روانه ده بربند توب ډیر عام شو خدو جامع غرزولې خدو بورقې غرزولې خدو صادرونه مو غرزول پړونی مو غرزول لپټې مو غرزولې کمیسونه مو غرزول په بنینونو کې ګرځي او پرتګونه غرزول په پتلونونو جانګو کې ګرځي رو دا شی روان دی او یورپ او مغرب دا سوچ که یو دا منډی وی خدو لازادی ورکو خد پا چار دیواره که وی اسلام خد پر چار دیواره که قیدی کردی دی منگی بار رو باسو ازادی والا ورکو دا خد وی ولی دا دی خاون نوکرانی دی چه ڈوڑای بولا پا خیسو خدا بزان لگتا کی خاون دزان لگتا کی خاون دزان لپخلے کی او خدا رزان لپخلے کی مانا چاہتا پوسو کو میں دا یورپ دا سوچ دیر غلط تے خدا چی بارو استا نو یو خدا رسول سلو خدمت کی پا دی جس کی دا خدا دی سورلو خدمت کی نو دا درینی مو سو سلو تا پلیٹو نیک دی ایر ہوسٹس دا چکمی خدری پا جس کی یواز خودل ندی میز و تسم کی ڈوڑای و تکی دی بیا ته هغه خیرن لوخي غون کی اوبه ولا رازغلی شربت ولا رازغلی چل وته خی چې داسې بخېټه سینه تړی ګرځي نو ما وی میں اسلام وته وی چې صرف د خپل بچو او د خاون خدمتو کا پکور کې دنه او په حیا د خدمتو کا او یورپ د یو خاون خدمت په بن کو د درینی مو سو سورلو خدمت په کوي دا تاخذ خېګړه وکړه کبد دی وسره وکړه دا خاون خدمت د باندې نشته او د دریوس دی مو سو سورلو خدمت شته د حیا غنښته او د بے حیا شته اوټلو کې خدای نوکرانه کړي نو په اوټلو کې خلکو خدمت کوا خیر دی د خاون مکوا جامع ته وسته دا خدو سره خنه دي دا سره بد کول دي د خدو په وجود پیسې ګټي د خدو تصویرونه لګولي دی په ده او غټ غټ ساين بورډونه لګولي او پاغي څوک د بوټانو اشتهار په چلی او څوک په د جامو اشتهار چلی او څوک په د بنینونو اشتهار چلی او څوک په د لوپټې اشتهار چلی ولی د خزه په نازک وجود باندې پیسې ګټي نو دا خدو سره خېګړه شو که بد شو وسره اسلام خو سره ډېر ښه کړی تا خو ته مزدور او نوکره جوړه کړه چې پیسې په ګټه اسلام ته خانه جوړه کړه چې بالغ ته دې ډډه ووایي میړې پیشه او ګټه پیشه نو فسق و فجور پڑے تیزے روان دے اللہ اکبر حضور پاک یو ځل او فرمایل نبی علیہ السلام وی ما ته دا فتنه دا سخکاری په دې سترګو لکه باران چې په شیبو وریږي او بنده تخکاری او اقیدو صواحب الحجرات وی خضر پاسوي د شپې را پاسوي چې خدای ته زاریو کی رب کاسیة فی الدنیا عاریت فی الاخرہ وی دا خدای چې دا خدای ته نه جاړي او په دنیا کې دا نیمګړی بربند جامې اغوستې وي دا نیمګړی دا به په قیامت پر ورځ په دوزخ کې مکمل بربندې وي الله اکبر
مونږ په ښځو سوداګانې کوو، مارکیټ ته یې لېږو، لم والا او مالم والا. مونږ ښځې بربنډې کړې، مونږ د ښځو نه حیا ختمه کړه. دغه ښځه چې حیات ختمه شو تاوان یې ټول تا لرې، والله که دې خدمت وکړي. او دا ښځه د دوزخ خشاک شو. دغه ښځه چې دا بربنډه ګرځي او بې حیا ګرځي، دی باندې د خدای ملاقات حرام دی. دلته پردو سړو ته ګوري، دلته ګناه ته ګوري، او دغه هلکان دا لوفران چې پردو جنکو پسې ګرځي، نو دی باندې دا سترګې به خدای نینی. هغه سترګې به خدای ویني چې قرآن ته پې ګورې، هغه سترګو باندې به ته خدای ته ګورې چې په کومو سترګو ته بیت الله ته ګورې، هغه سترګو باندې به تا ته خدای ښکاري چې په کومو سترګو ته په مانځه ولاړ د سجدې ځای ته ګورې. دا سترګې به خدای ویني. نو شپېلی به ووالي چې ټول خلک به مړه شي، نو بیا به دوباره شپېلی ووالي شي اذا هم قیام ینظرون، نو نیغ به ټول ودرېږي. دا دویمه شپېلی شو. نو د قیامت یو لوی میدان کې به ټول را جمع شي، ټول به په دې میدان کې ولاړي. اوس پته نشته څونه موده ولاړي، هغه الله ته پته ده. خو څوک به په تکلیف کې پراتی، څوک په خپلو خولو کې ډوب، څوک د ګرمۍ د لاسه به خوټ کېږي، او څوک به د الله د عرش د سوري لاندې، څوک به د تندې مري د تندې چغې به وباسي، او څوک به د رسول الله مبارک په خوا کې د حوض کوثر وبس کی. په چا به ګرمې هواګانې چلیږي، او څوک به د الله د عرش د سوري لاندې یخ هواګانو ته ناستي. څوک به وږې تږې وي، او څوک به د الله د عرش د سوري لاندې میوې به خوري. بیا به درېیمه شپېلی ووالي شي. چې درېیمه شپېلی ووالي شي، دا ټول مخلوق په بېهوشه شي سره د پیغمبرانو، مکمل بېهوشه به پرېوځي. یو ځل یو صحابي د یو یهودي سره جنگ راغی. یهودي وی والذي اصطفى موسى على البشر، وی زما د قسم په هغه ذات چې موسی علیه السلام له په ټول مخلوق برکت او فضیلت ورکړی دی. چې دی ووی د مسلمان د صحابي له غصه ورله، وی په ټول مخلوق په ټولو بندګانو وله الله فضیلت ورکړی دی، تا ده وی زموږ په پیغمبر هم فضیلت دی څه. نو څپېړی ورکړه او مضبوط دا مخې وله وو. خو دې غلطه ووی چې په ټول مخلوق غوره شو موسی علیه السلام، خو زموږ په پیغمبر هم غوره شو. نو زموږ د پیغمبر نه خو غوره څوک نشته. یهودي راغی نبي علیه السلام ته شکایت وکړي ستا دې ملګري څپېړه راکړه. نبی علیہ السلام هغه صحابي راغوښت، ولې دې څپېړه ورکړه؟ وی د الله رسوله ته دا خبره وکړه چې زما د پاک ذات قسم چې موسی علیه السلام له په ټولو بندګانو باندې بهتري ورکړې ده. نو ما له غوسه راغله چې دا خو ستا نه بهتر شو، نو ستا نه بهتر دی څه. الله اکبر. زموږ ښکلي پیغمبر ډېر عاجزي کړې ده. لا تخیروني من بین الانبیاء، ما په نورو مغوره کوی که نه ښه. ٹھیک ده له حضور پاک مرتبه اوچته ده، انا سید ولد آدم ولا فخره، بل ده کې وی ده د ټول بني آدم سردار یم، خو کبر نه کوم. الانبیاء آدم فمن سواه تحت لواء یوم القیامه، ټول پیغمبران آدم علیه السلام نه والا زما د جنډې لاندې به د قیامت پرس. خو ما داسې مغوره کوي چې د بل پیغمبر توهین راشي، داسې به نه کوي. او بیا څه وایي؟ وی الناس یسعقون یوم القیامه، چې دا درېیمه شپېلی ووالي شي، نو دا ټول خلک به بېهوشه پرېوځي. په ټولو کې اول حضور پاک فرمایي زه به سر روچت کما. نو چې سر روچت کم، فاذا انا بموسی قائم بقوائم العرش، موسی علیه السلام به ووینم د الله د عرش خپه به یې نیولي. خدای بېهوشه شوی و کوهي تور کې، نو خدای د هغې بدل دلته ورنه که. هغې بېهوشۍ د وجې دا بېهوشي خدای ختمه کړې ده. نور مخ بېهوشه و دی پکې بېهوشه شوی نه دی. دا به درېیمه. نو چې درېیمه شپېلی څنګه ووالي شي، صاحب من ټول مخلوق به بېهوشه شي. او دا درېیمه شپېلی ولې والي کېږي؟ دې وخت کې د الله عرش د الله تجلی کېږي، حساب کتاب شروع کېږي. نو بیا به څلورمه شپېلی ووایي، نو خلک به ټول راپاسي.
او دې څلورمې شپېلې سره به حساب کتاب شروع شي. نو بیا به الله پاک څه چلو کی چې په دنیا کې چا د کوم سیز عبادت کړی دی اب او تعالی ته مخامخ کی وی دی دې پسې تاسو غره د عبادت کو ځای ورپسې چې دام خلاص کی. د دې کانو بوټو یادو څوک به نور پسې رواني نور به ورته مخامخ کی دی به پسې ځي او په دې تمه به چې اوس خلاصوي. څوک به سپومې پسې رواني چې سپومې عبادت یې کړی دی ابته څوک به ستورو پسې رواني چې د ستورو عبادت چا کړی دی. څوک به بوتانو پسې رواني چې د بوتانو عبادت یې کړی دی. ورپسې به چې لکه دام بچ کی الله به دا خلق سره د خپلو بوتانو وغیره په دوزخ کې ور واچوي. حضور پاک فرمایي زمونږ امت به پاتې شي منافقین به پکې وي منافقین بلا ولاړي رب العالمین به ورته ځان وښیي خو په هغه صفت به ورته ځان ونه ښیي چې مخکې ورته په کوم صفت د حساب کتاب وخت کې ځان خولی په بل صفت به ورته وښیي. نو الله به ورته وایي چې ای بندګانو ټول خلق په خپلو معبودانو پسې لاړل او تاسو لا ولاړ یې. دی به وایي مونږ ولاړ یو ولې ولاړ یې مونږ د خپل رب انتظار کوو زمونږ رب چې راشي. وی ښه د رب انتظار کوي زه ستاسو رب یم که نه وی نعوذ بالله من که ته زمونږ رب نه مونږ چې رب لیدی بل شان هم لیدی ته خو بل شان یې یوم یکشف عن ساق ته زمونږ رب نه ښه. نو بیا به ورته الله په هغه صفت ځان وښیي چې مخکې یې لیدلی و. وی زه څوک یم وی انت ربنا ته زمونږ رب یې. نو ټولو په سجده پرېوځي الله به وویلي نو په سجده به پرېوځي بغیر د منافق نه. منافق چې سجده کوي نو د املا به یو تخته شي دی به ټیټېدی نه شي. الله به وي راځئ راپس ځي به ورپسې نورهم یسعی بین ایدیهم او د اعمالو رڼا به ترې مخکې دا نیکان به ورپسې وي او دا منافقین به وروسته ګوټ ګوټ کېږي لکه دا خپې چې راچاشلې ورتې نه شي. ای ملګرو ودرېږئ که نه نقتبس من نورکم چې مونږ هم ستاسو په رڼا لږ مزل وکړو که نه. بس دی به مخکې آخره کې به تیاره راشي مسلمان به نیغ جنت ته لاړ شي دی به په میدان کې پاتې چې دوزخ ته به ور شغال کړي. هغې نه پس جنت الله دې موږ بوځي. جنت کې به بیا نیکان بندگان چې جنت ته لاړ شي نو جنتیان به بیا د الله سره ملاقات کوي. وجوه یومئذ ناظره خوشحاله بی تر و تازه بی الى ربها ناظره خدای بینی و وجوه یومئذ علیها قطره. بعضی مخونه په دوزخ کې پرتی تک تور بی تک تو سا او د جنتیانو مخونه دا به الله ویني